یوه ښکلې جینۍ چې خپل ګاونډي پې عاشق شوی و او هغه ګاونډي یې غوښتل چې دغه جینۍ سره بدکاري وکړي، یعنی زنا ورسره وکړي. دوستانو ویډیو را سره تر اخره پورې وګورئ چې تاسو هم د ټول حقیقت نه خبر شئ چې دغه جینۍ سره یې بیا څه وکړل. ملګرو دغه سړی خپلې ګاونډۍ باندې عاشق شوی و، د ده ښځه هم وه او دوه درې بچي یې هم وو. ده غوښتل چې دغه ګاونډۍ سره بدکاري وکړي او زنا ورسره وکړي او خپل خواهشات د دغې جینۍ نه پوره کړي. یوه ورځ چې دغه سړی خپلې ښځې ته وویل چې خوښه مو نه ده چې چکر له لاړ شو، دا ماشومان به هم خوشحاله شي او موږ به هم چکر ولګوو. خو دغه ګاونډۍ چې د دوی په کور کې ناسته وه دې ته یې هم وویل که ستا خوښه وي نو ته هم راسره چکر له لاړه شه. دغې جینۍ ورته وویل چې ټیک ده زه به په کور کې تپوس وکړم، که اجازت یې راکړو د سره به لاړه شم. په سبا باندې چې دغه جینۍ د دوی کور ته راغلله نو ورته وویل چې ما ته اجازت راکړو. نو دغه سړي خپله ښځه او دغه جینۍ ځان سره یو ښکلي ځای ته چکر لا بوتلل چې غټ پارک و. دغه سړي خپل هوس راغشتی و او خپلې ښځې ته یې وویل چې ته دا ماشومان سایډ ته بوځه او چکر ورله ورکړه. نو هغې ښځې خپل ماشومان سایډ ته بوتلل. نو دغه ګاونډۍ چې ځان له شوه نو دغه سړي د موقع نه پیدا اغشتله. دغه جینۍ ته یې وویل چې ته ما سره اوس دغه غلط کار وکړه چې زه به تاله پیسې درکړم. دغه جینۍ ورته وویل، دغه جینۍ د ځان د خلاصولو دپاره دغه سړي ته وویل چې زه غواړم چې ما ته ډېرې پیسې راکړې، زه به در سره دغه کار وکړم. دې جینۍ غوښتل چې دغه پورې به د ده ښځه هم راشي نو زه به بچ شم. په دې کې یو سړی په لاره تېرېدو چې د دوی دغه خبرې یې واورېدې نو راستون شو او ورته یې وویل چې دلته څه کوې او دې جینۍ نه څه غواړې. سړي ورته ټوله خبره وکړه. دغه سړي ورته وویل چې دې له دومره پیسې ورکوي نو داسې وکړه چې هلته لاړ شه، یوه ښکلې ښځه ده ما سره یې بدکاري وکړه او پیسې یې رانه هم وانه غشتلې. سړي چې وکتل نو هغه هم د هغه ښځه وه چې دغه سړي ورسره بدکاري کړې وه. ملګرو دا یو ډېره سبق آموز واقعه ده. د دې واقعې نه موږ څه سبق حاصل کړو په کمنټس کې را سره خپله رایې ضرور شامل کړئ. که ویډیو هم خوښه شي نو لایک او شیر یې کړئ، چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ. مننه کوم چې ویډیو مو سره تر اخره پورې وکتله او د بلې ویډیو پورې د لیدلو په امان.